रहीम इलस्ट्रेटर लेक्चर नंबर सेकंड ده دویم ده کنه इंट्रोडक्शन مکړه ولې هغه इलस्ट्रेटर چې ده زر سمې وانه صفحه وخلم دلته زر سمې فور ورقه مې خو ساده احمد ټول تیلې او زر سم ټایټل نه تیری ګران ټایټل هر څه ټایټل ورکول شي د سینه ز کریټ نکلې کوم څه ده کریټ نن چې کله کلیک وکړلو دلته یو داسې انټرفیس راخلاصېږي انټرفیس مې ته خیال و دی هغه منیو دی که نه دلته ټولبار یعنې کېږي ټولبار کې مې ته څو غیلي وو که نه کمانډونه ټولز مې ته ویلي چې دا څه کور کړي سلیکشن او ډایرکټ سلیکشن ټولز یو هینډ ټولز و او بل زوم سلیډر و صحیح دا ټول دی دا یو هم نه پرېږدم خو هر ځای کې چې خپل ځای رسېږي صحیح ده بل اوس چی نه نه مون تو زه تو بونن چې یو ابجیکټ هغه په شیپس وي شیپس نه مطلب چې دا شکلونه هر شیپ نه چې کله کلیک وکړې ته میلې په هغه ورځ نه چې کله په دغه کې د کوم کوانچ کې چې دغه سره ول د بټن په دې کې نور کمانډ نشته په دې چې رائټ کلیک وکړې په داسې لومړنی ریکټینګل شیپ دی په دې ډول شیپ غو ډېر ښه دی ځکه چې ډرا کوه د ځینې کړلی شی چې دا ډرا کې صحیح ده زه دا لږ کم زوم کوم ته چې پاته ته ولګېږي ښه دې سره بارډر هم تیار چې مکمل دی هغه سره نن خلاص شي بارډر نه مطلب دا هغه دی یو سټروک دی یو فیل دی یو فیل کلر دی یو سټروک کلر دی فیل کلر مانس ته ویلی کېږي صحیح ده فیل کلر چې شته دی مانس کلر دی اوس دغه مانس کلر سپین دی ځکه برې هم نه زه د رقم ته رنګ ورکوم شین شي که نه بل یې سره سټروک دی سټروک نه مطلب بارډر ته ویلی کېږي آوټلاین دی کوم ډول وي ورشه زه ته چې آوټلاین دی سور وي اوس سور آوټلاین یې وسلو که نه تبریحي خو نه برحي دې ځینه کړلی شي د آوټلاین یا د سټروک د بارډر وي ته ډېر کې یو څومره فوټه غواړي او شاید دې ځینه اوس چې کوم ډول آوټلاین غواړي دې ځینه ورکولی شي صحیح ده مونږ څه مخته رسو کله چې پوسټر ډیزاین کوو هغې وخت کې ځینې پوسټرو ته به آوټلاین هلته ډېرېږي هغې ته مثال آوټلاین زه زیړ ورکوم او فیل کلر دی مثال بل ډول وي هغه بیا موږ دې ځینه کو صحیح ده دغه فیل کلر دی مانس صاحبو کلر او دا چې ده آوټلاین دی یا سټروک بارډر برخه ده د زیډ کلر سټروک ده دې ځینه کړلی شي چې وکړئ دا بارډر په هغه چې دی کوم آوټلاین دا وي ته ډېر کې مثال درشه کام که مثال دومره ډېر مې نه دی په کور دې ځینه کړلی شي پته ښه ته لګېږي که نه پنځه شپږ د ځینه کړلی شي اوس هغه هم سره د بارډر یا سټروک یې ډېرېږي د ځینه کوم ډول شیپ کې د شکل کې د ځینې کولی شي دا ډول شکلو کې غواړئ دا بارډر یا ارشه مثال په دا ډول دی بیا ارشه دا ډول دی کلیک په وکړه ارشه کلیک لاندې سکرول ډول شه دا ډول بارډر دی ولري هغې ته چینج شو که نه دا ډول دی ولري وینئ چینج کېږي که نه ها اوپیسټي دې ته هم صحیح ده مخکې روان دی اوپیسټي اصل کې هغه ته ویلی کېږي مثال څومره برایټنیس هغه دې ولري داسې نه کومولی شي تایم یې خو دلته په شیپ کې پاته نه لګي وینئ اوپیسټي څومره دې هغه ولري که زه دلته رشم ته زه یو عکس وښیم په دې ساحه کې دلته زه که چېرته هغه ولرم زه رشم د ساحه کې ډاونلوډ ته ډاونلوډ کې مو سره نشته اوپیسټي مې ته خیال و چې شته ویل کېږي ښه دلته زه رشم د هغه عکس در خلاص کړم ایلسټریټر کې مې د هغه ډیزاین کړی دی دا کس صحیح ده دا هم سره اوپیسټي ده دا خو نه ده ریپلیس زه دا ختم کړم اوپیسټي اصل کې هغه ته ویلی کېږي مثال څومره اوپیسټي دې ولري د عکس یا د شیپ دې څومره اوپیسټي ولري یا صحیح ده وینې تت دې وي ډېر دي هغه دې ځنه کومولی شو مخته روان د شیپو کې همه پورې خبان کړلو زر سم اوپیسټي د سسټر خلاص شي هرشه بل چې دا زه نیو وکړم نیو کې A4 ورکړه د کریټ نه کلیک وکړه ښه غني پوه شولې دې بارډر نه چې کله شیپ وهلی هغې بارډر امرسي دا مې تخیل و چې کله په وال ور ایلسټریټر کلوز کې دا هغه څخه نه وي بیا به چېرته ورڅې وینډوز ته ورڅې وینډوز کې به چیک کې ورک سپیس ته ورڅې که زه چې دلته چیک ولګوم هغه کوم هغه چې دا اسینشل کمانډ ورک شل که نه که شیپ وهلی هم تو سره ځکه بیا نرسي وینې شیپ وینې ارسي نرسي که نه
مونږ ته باید پاته ولګي چې بارډر 40 څومره د غایدز نه برش وینډوز ته اتره ویډیو به وخت سره کې متخیل اسنشل کلاس ټیکنیک لیکو قاعده ټول پراپرټیز په دې ساحه کې تخی ا دې نه کله شي مختلف ډول راوندډ شیپ شکل راخلي د سکه روخستلو ارشد دینی شیپ کالر د مثال کوم ډول دا ډول دی آوټلاین د سره کم ته وی زیته چې آوټلاین دی دا ډول دی آوټلاین لکه د دې نه ته ډیر کا آوټلاین صحیح د دې نه کړل شي مثال الیپس ټولز دا الیپس ګټ شکل دی کنه ارشا دا ډول الیپس مې پکور دا اوس دې بارډر ډیر د کنه او ته موږ ته خوسته نه د کم کا به هی بارډر اف کوي چیرته ورسې دینه بکلیک وکې سې دو د سره کرخه چپ کاشت نن په دینه بکلیک وکې پرې هې دغه شی پوس بارډر سره کانت شولو بان شولو فیل پرې ها اف کول غوړي فیل کلیک وکا نن اوس دغه موږ سره شام نشو کوتل زچرشن سلیکشن ټولز دا اوس شیپ نه آوټلاین شته نه غاشته هو غاشته د حاکمینه شته هو نه مونږ آوټلاین ور کړی دا نه ور کړی دا که غوړ چې خلی آوټلاین دی ولري زیډ آوټلاین او شلګ آوټلاین ډیر کا اوس هم سره ماس کې فیل کالر شته نشته ځکه چې هم اف کړی دا بن کړی دا سي لګ دا میکسیمایز کا دنه پښولې شیپ کې بل چې دا پالیګان ټولز د پالیګان ټولز نه مې دا رقم ته ټولز دا رقم ته ارسی مخکې د شیپونه ډیر مخیم دي سیدا ټول ډیزاین په دې شیفونه کیږي پالیګان ټول زو خلې دا ډول ټول سیدا د ځنه کړل شي مثال یا تا ور چې مثال ته مه حاله و چې دا چې دای زوس کسې یو غر مې خوستلو مربع چې مې خوستل الیپس ټولز مې خوستلو زوس په دې کې ډرکوام ګاډ ورسي کنه زوړن چې مثال سیم ټو سیم سره په هغه ډایرکشن نه لور شیپ ونه سیم او شپ دې کلیک وکړه څومره خپل اډر کېږي صحیح ده یار شاید ایمانز لري اډر کوم په دې کې بټینګ ودرېږي او دا سیمانز لري په داسې ټریک کې صحیح ده ځنه کېږي دا کې ټچ پیډ نه چې ګوته کش کوي غزنه کړل شي پالیګان سٹار ټولز وړي د صحاکه سټر کا اوس دا مصر خالي غلري کنه لندې مونږه فیل کالر ماف کړای دا زوی ته چې فیل کارت شي کا خلاص کا بارډر دې سره خنت کا اپ کا کلیک وکا د صحیح ده اوس دې کې زبال سٹار ان راکا اور سلیکشن ټولز دا سلیکټ کا او دغه کالر چې دا مثال زبدي کالر بل ډول خلندا ډول نو کړل شي مختلف ډول شي په نوز دا شي په زده سنټر تا وړم سي دا دغه سنټر ته هغه مون بیا مختر سو په وینډوز کې چې دلته شي مختلف ټولز دی هغه پوسټ کړل شي سي دا نه په شواله شیپس دومره مصر بالات کې بل فلیر ټولز دومره استعمالي کوم نه دا یو شیپ ټولز یو ټولز کړل شي چې وخلې سي دا یو شیپ وخلې د دې نه مانج کول شي رنگونه مثال په دې ډول سي دا خو استعمال ډېر لري نه کړل شي چې دا ډول یو شیپ وخلې دلته په ډیزاین کې وي چې خو استعمال نه لري سي به دې سره ډېر کوي د دې نه مختلف ډول تا وس غوړې وس پالیګان دې روخستلو سي دا پالیګان دې روخستلو د څو لري دا عموم کې شپږ لري سي دا یو 2 3 4 5 شپږ لري زنه ډېر غوړم سي دا پالیګان کې زه ډېر غوړم بس خلا ګرته غکان ارشا دنه کلیک وکا پالیګان به سلیکټ کړي په دې کې به چې وکړي لیفټ کلیک سي دا تا کلیک ډبل کلیک به وکړي اوس ته چې څومره غوړي زوی ته چې شپږ نه غوړم په دې کې د زولې چې دی یا دا غڅر کلاس اوکې کا لاس وصله کنه سي دا د زنه کړل شي دا زپاکی دا لوی کا دا ډول سره ارشا سٹار کې غوړي سٹار کې مسره مون کې څه وي 15 وي کنه ډبل کلیک به وکړي زوی ته چې 15 نه وړم زوی ته چې دا لګ ډیر کا کله چې موږ له ګوډي سین کوو صحیح دو باغې وخت کې د ډېر په کورسیا څومره خپل سٹار مو حاصل صحیح ده اوس زنه غږ کې د کللې وی اپینارو کې سٹار یې خوسته وی غما سي بي یو الیپس ټول زر وړوي دا ډول الیپس ټول زر وړوي هغه کالر بدل کړی وي مثال بل ډول کالر ور کړی وي اوس هم څه انم دا ډول کالر ور کړی سیدا مختلف غادي خلیج شپس رزون بدا بالات کا ز مثال دا او قلم راوند ډبل کلیک کا څومره غدي ولریا ک کامر یا ریډیس هغه د نوې د ډیره ولا شي سیدا ها په دې کې بلب زته ته چې ام بیل ټولز دا بیل ټولز ډیر مهم ټولز دا اوسې کس چې سره کم د استعماليږي دلته چې کلیک وکړي edita pen tools یې لکه کې سیدا لکه سره کم چې قلم ته ورته هغه کم ته کورم کې ویني
ارشه پینټوز نه چې کلیک وکړې په دې کې مهم غږیږي ارشه زه اول چې کوم په دې کې یو شیپ راخلا شیپ مې راخستلو راونډډ دا ډول شیپ مې راخستلو صحیح ده چې شیپ مې راخستلو ارشه مې دې بارډر سره کوم ته کوم بارډر دا ډول کوم اوس چې کوم کسه زه سلیکشن ټول سره سم سلیکشن ټول سره زه دا کوانش داسې وړم داسې دا کوانش چې وړم دا داسې وړم زه اوس دا کوانش داسې کش کولی شم دې سره مکمل کوانش کېږي که نه دا یې پین ټولز په واسطه کېږي روبشه پین ټولز ده اول پین ټولز ده پین ټولز نه مطلب دا هغه ده چې په دې ځای کې زه غواړم چې دغه انکر یو انکر پاینټ اډ کړم یو نښه اډ کړم صحیح ده په دې ساحه کې چې کلیک مو وکړل اډ شولو که نه اوس دې ته حرکت ورکوه دې ساحه کې کلیک وکړه اډ شولو که نه ارشه چې وکړه اوس دې ځینې کلیک وکړه داسې سلیکشن ډایرکټ سلیکشن ته ارشه تبریحي پینټوس په واسطه کول شوال دا زده که صحیح ده چې دې په واسطه کړلی شوي د خواهې شیپ شکل راکړو داسې کې کلیک وکړه داسې کې کلیک وکړه داسې کې کلیک وکړه داسې کلیک وکړه یو شیپ مو ډرا کړلو که نه رسم کړلو که نه صحیح ده ارشه مطلب کالر د سره کوم دی سور مو ورکړلو سور کالر یې واخیستلو که نه زه مثال په طور کار شم داسې زه درته لږ ښه اګزامپل درکړم چې ښه پوه شي پینټولز په واسطه کړلی شو چې د خپلې خواهې شیپ ډرا کړو زه یو شیپ دی زه غواړم چې ډرا یې کړم نو په دې کې خو نشته زه پینټولز ته پینټولز مې سلیکټ کړلو په دې ساحه کې داسې کلیک به وکړې داسې به وکړې سیده مخ تر څه داسې کې چې چېرته کلیک کوې هغه کې به دا متېږي ارشه په دې ساحه کې داسې کلیک وکړه کلیک داسې وکړه داسې 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 که داسې چې چېرته کې خوښه یو شیپ ډرا کولی شو که نه داسې که دا داسې که دا داسې که دا یې د هغې غسره به بېرته لګوي صحیح ده نو زه یې منله یار لکه ګام شپه لار سم ته دا ډول کالر ورکوم وینې یو ډول زینوم جوړه کړله که نه یو خوښه شیپ ډرا کولی شي کوم ډول شیپ وایي هغه ډیزاین کړلی شي دا پین ټولز چې کله ته دا وخلې صحیح ده د مانس کالر چې دی دا به ته سره کوم ته کوې فیل کالر هغه به اف کوې ارشن زه سلیکشن ټولز ته دا ډیلیټ کړم اوس که زه دا ډرا کوم فیل کالر آن دی که نه یو کسه یې داسې حاکي کسه یو فیل کالر دی یو سټروک دی دغه ځای کې دغه ته به راشي دې نه به ډبل کلیک وکړې دا به چې کې دې ځای نه به ډبل کلیک دې نه وکړې دا سلیکټ دی که نه دا به چې وکړې آپ پکې آپ شولو که نه سره کرښه پکار شوه هم چې که هغه دی سټروک آوټلاین هغه دی آپ دی دا آوټلاین زه غواړم چې آپ نه وي ځکه موږ سره یو لاین دی ولري سور نه تور لاین دی ولري اوکې که ارشه اوس پینټولز روغله ارشه دې ځای کې داسې 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 د خواهې شیپ ډرا کولی شو که نه صحیح ده اوس فیل کالر دی دا سره آوټلاین دی اوس تور ان شوی دی که نه زه وایم چې فیل کالر دی نه به ډبل کلیک وکړئ دا د آوټلاین فیل کالر دی سور کالر اخلي صحیح ده ډیزاین کړلی شي دا بټن چې په خاطر استعمالیږي دا هم زده کړه دا دې په خاطر استعمالیږي چې آوټلاین مانس ته وړې او دا کوم د مانس کالر چې د آوټلاین ته وړې دې کلیک وکړه وینې سواپ چینج کوي یې سره صحیح ده کلیک وکړه او تور کالر غته لړلو مانس ته او بل چې دا څنګه ته لړلو که زه دلته لږ ډېر کم بارډر بیا هغه مختصر شه پوټې ډېر کا دنه پوه شولې مثال دا ډول دلته ځینې رنګونه ګریډینټ دی ولري ماس کې کلیک وکړه ګریډینټ یې سره کنه دوه ډوله ګریډینټ چې ته لګي مخ ته آیا کله چې رنګ د دوه څخه زیات رنگونو څخه جوړ شي هغه ته ګریډینټ یې لګي صحیح ده دې نه چینج کولای شي دا فیل کلر د شیف د چې دا د آوټلاین د صحیح دا د پوسټ چې دا د فیل کلر د آوټلاین دی اوس زه فیل کلر کې ویلوړم کنه د پرې خبل دا کلیک وکړه دا باندې شلو آوټلاین نه باندې دی آوټلاین نه کلیک وکړئ دا آوټلاین باندې شي صحیح ده د زنه کړل شي ها ارسام بال پچې په دینه پوه شولې پین ټولز نه اول پین ټولز نه کسه د خواخه یو شیپ ډرکول شي د ځکه ودارېګه داسې شیپ روخلا الله اثر روخلا داسې کاش کا د لکه د حاکم سره کاند کړلو ډرا کړلو بل چې دا زبر شام دا په ډیلیټ کم داسې ارسام پین ټولز روخلا مول په دې حاکم داسې یو شیپ ډرا کړلو شیپ مو ډرا کړلو کنه زوس چې کوم دې خو فیل اف دی لا آوټلاین اف دی زه ته د تاسو تر آوټلاین ولري اوکې کا
آوټلاین یې وسره که نه. زه اوس درڅم سلیکشن ټولز مې ته خیال و، زه اوس دغه مې سلیکټ کړه، دې برخې ته دغه ورکوم حرکت ورکولی کېږي او که نه. زه دې ماس زه خالی دا ماس دی داسې ویسم دې سره خو ټوله څه هڅې که نه. زه اینکر پوینټ کې اډ کوم صحیح ده. دې ځینې به ورشئ ورپسې چېرته دې سهانې به کلیک وکړئ اډ اینکر پوینټ کلیک به وکړه. اوس کوم ځای کې اینکر پوینټ اډ کوئ دا درې اینکر پوینټ نه څلور یو دوه درې څلور دا څلور لرو که نه. زه وایي چې په دا منځ کې اینکر پوینټ اډ کوم دې کلیک وکړه اډ شولو که نه. ارڅه زه ډایرکټ سلیکشن په ترو زه اوس دې ته حرکت ورکوم. اوس یې منځ حرکت ورکولی کېږي که نه. زه ورته وایم چې دې ساحې ته زه داسې غیر کوم دا څخه داسې وړم خو دا یې مثلا ټوله موف کېږي. زه اینکر پوینټ کې اډ کوم چې یوه خاصه ساحه ویسم روبشي چېرته رایټ کلیک به وکړه په دې کې اډ اینکر پوینټ نه به کلیک وکړئ دا سلیکټ کا. اوس هر څه سلیکشن ټولز ته یا سلیکشن ټول یا ډایرکټ سلیکشن ټولز نه کلیک وکړه دا څخه زه داسې موف کوم دې طرف یې کړم صحیح ده. بل چې دا په دې کې اډ اینکر پوینټ زه کلیک وکړم ډیلیټ اینکر پوینټ ته صحیح ده. اوس څو اینکر پوینټ مو اډ کړل څلور خو بای ډیفالټ وي مخکې اوس دوه اډ کړي دي یو دغه دی که نه یو دغه ده. زه یو ورته ډیلیټ کوم هر شی کلیک وکړئ دغه مې ډیلیټ کړم خپل خلک تر وغواړل که نه دا هم ډیلیټ کوم. دا کوانچ کې دا څلور خو بای ډیفالټ لري دا هم ډیلیټ کوم ډیلیټ شو که نه دا هم ډیلیټ کوم اینکر پوینټس دي دا هم ډیلیټ کوم برېښه ختم شول صحیح ده. دې ته ډیلیټ اینکر پوینټ لیکي صحیح ده. کوم ځای کې چې اینکر پوینټ اډ شوی وي هغه یې داسې نه کړلی شي. که زه رشمې اوس دغه شیفټ کې بای ډیفالټ څو اینکر پوینټس کې دي اول رسمي ته ویلي وو څلور کې دي که نه یو دوه درې څلور. زه یو بل کې اډ کوم په دې ساحه کې هر څه چې ته به راشئ پین ټولز ته په دې کې اډ اینکر پوینټ نه کلیک وکړه په دې ساحه کې اینکر پوینټ اډ شول که نه. اوس دا ساحه په زون ته هم سره موف کېږي حرکت به ورکول شي دلې وړې دلې وړې ډېر مخکې د مخکې هرڅه یوه شیپ څنډه مونږ یوه طرف ته وړو ولته ته څنډه چې کش کوې شي په عامه کومله چې ته به یو اینکر پوینټ کې اډ کې هغه اغېز نه کېږي مثال هغه زون ته ساحه مشخص ساحه به موف کېږي. بل چې دا روشن زه دلته بل اینکر پوینټ ټولز ده دا ممکن ده مثال زه غواړم چې دا ساحه صحیح ده دا ساحه یا دا ساحه داسې ویسم صحیح ده یعنې کره غوندې شکل هم دیر کړه دا ساحه زه داسې وړم وینې دا ساحه یا زه داسې وړم دا ساحه داس کې اینکر پوینټ اډ شوی دی که نه مونږ اډ کړی و زه به ډیلیټ کړم رشه دا ډیلیټ کړه د منزل وړلو. اوس کومه ساحه چې زه مثال دا ساحه داسې غیر کوم وینې دا ساحه داسې وړم داسې نه کړلی شي دغه حرکت ورکړي کارو غوندې کې ګډ شکل ورکړي صحیح ده. خالي زون پوهې که انشاءالله پروژې چې په دې کې واکو بینر ډیزاین کو بیا ډېر ښه پاته ته لګېږي چې سره کم ته استعمالېږي. بل چې دې کې خو نور شی نشته پینټولز په واسطه کې چې کله پینټولز وخلم پینټولز د ساحه کې ودرېدله دې ځای کې داسې کسې دا مې داسې کړلو دا مې داسې کړلو وینې دا ساحه کې دا ساحه کې ودرېدله درې خالي دا اوس دا مو نه پرېږدي که نه نه مې پرېږدي رشه اسکیپ بټن ووایه پرېښولم که نه صحیح ده. اسکیپ بټن دې دلته کیبورډ کې دا اسکیپ ای سی چې پلی کړی دا اسکیپ بټن صحیح ده. دنه چې کلیک وکړئ کله چې تا هغه دغه زده کړه زه دا ډیلیټ کړم هرشه کله چې پینټولز وخلې په دې ځای کې به داسې دا اوس ته نه پرېږدي نیولی یې دغسې که غواړې چې پرېږدم دې اسکیپ بټن ووایه موږ یې دغه پرېښولو سلیکشن ټول څه وي چېرته زه مثال په دې ځای کې مې یو غټ راکړه دې ځای ترڅم داسې یا مثال دا رقم ته شکلونه مختلف ډول لکه دې ځای کې ودرېدله په دې ساحه کې خالي غمه کا دا ډول کلیک په نه کې خالي ودرېږه هغې ځینې داسې هرشه دا ډول کا اوس دا مو نه پرېږدي که نه اسکیپ بټن ووایه دا کوم کار هغه چې کوي دې نه دغه شیپ منیج کولی شي صحیح ده. من دا رقم ته شکلونه کار غوندې شکلونه هم رسمولی شو سلیکټ د پینټولز په واسطه پینټولز کې دا زده که صحیح ده د پینټولز په واسطه کولی شو چې یو د هغه شیپ سره رقم ته کو جوړ کو کریټ کو اینکر پوینټ مې ته وویل چې اینکر پوینټ کې اډ کړی ډیلیټ چې کوم اینکر پوینټ کې اډ کړی هغه ډیلیټ کولی شي. اینکر پوینټ ټولز دا مونږ کې دا شیفټ پلس سی دا هغه چې دی شارټکټ ده یو کار غوندې غدر کوي نشان یو شیپ غواړي چې کار یې کوي مثال ګرد دی کې مثال ګرد شکل ورکوي هرشه کلیک وکړه سلیکټ هم دی هرشه دینې کلیک وکړه وینې مثلا یو کار غوندې شکل لري که نه دا کار هغه یې
هلته که څه ګډ غوندې شکل وخلیا مثال دا څخه زه داسې موف کوم صحیح ده مختلف ډول ډیزاین کې ما تاسو ته یایو دنه په شولې سټروک نیم دغه چې کله شیپ وخلې شیپ داسې یو سټروک دا یو فیل کلر د مانز برخه تاسو आउटलाइन या बॉर्डर दा रिजना दा बॉर्डर विद ट्रवाला शे से दो कुम डबल बॉर्डर दी वाला रिजना ओपेसिटी बेता है हमसे मात्र रवंदे कुम डबल स्टाइल दी वाला री दामेम तो वायलो खाना दागा छेदा दा कुम डबल कलर दा कसे चिकला को पेगे ना रशदल तो पवदा रहेगा दनी वदरी दला छे वाले कल फेल इन स्टॉक दा फेल कलर दा लोंदी छेदा दे तरह पछे देखे सखेता दा फेल कलर दा उस फेल कलर लन रे खमसा स्ट्रोक आन दा और शजा पेल कार ने डबल क्लिक कर जाते हैं सुर कलर दी वाली वही खुस्तलो कना तो उस मतवाय ज़्यादा बॉर्डर पर है कवाम ख़त्म ज़ैन जी बॉर्डर दिना वाले दिस नाम कर लश जोर शा बॉर्डर ने क्लिक वखा दिस के बॉर्डर ख़त्म शो कना उस ज़बियत बॉर्डर में कवाम ज़र सम बॉर्डर में तो डेर कना वो सीधे सा है ने कवाम बॉर्डर ही मान ज़ोड़ा उस छे कंदा ज़िकी दिस ने क्लिक वकम सही था डबल क्लिक को देने वकम दापो सार तरफ लो डबल क्लिक چې پوکړل دا اوس انتخاب شوی دا څخه انتخاب شوی درو بشه دا کې کلیک ولګوي سي دو نکرا سلامه غیلوړل زه فیل کلر نه غواړم دا به سلیکټ کې سلیکټ شول او شته دیک کې چیک ولګا مانځلړل سي د دې نه کړل شي دا که سه کلرز دی اوس دا فیلم انتخاب کړی د زیت سر کلر دی سر کلر شو ارشه دا انتخاب شول کنه اوس ارشه دې ته گریډینټ आउटलाइन دی گریډینټ ولا आउटलाइन کې گریډینټ نه پاته لګیږي ग्रेडियंट چې کله یو رنګ څو رنګو څخه جوړ شوی نه دته ग्रेडियंट یا لکه د دوه درو رنګو څخه ته سپین دی تور دی څه خړخل ته رنګ کې د سې دا ग्रेडियंट سر کالر دی ولا ریدادن سر کالر د زنه کړل شي ها ما ته ټول زنن دومره بحث سې